هغوی د جتسیماني په نوم یو ځای ته ورسېدل. نو عیسی خپلو شاګردانو ته وویل تاسو دلته کښېنئ او زه دعا کوم. بیا هغه پطرس، یعقوب او یوحنا د ځان سره بوتلل. عیسی ډېر غمجن شو او زړه یې تنګ شو او هغوی ته وویل زما زړه د غمه چوي او مرګ ته نږدې یم. دلته پاتې شئ او بیداره اوسئ. عیسی لږ لرې لاړ او په ځمکه پریوت او دعا یې وکړه چې که چیرې کیدی شي نو دا د کړاو ساعت دی زما څخه تیر شي. هغه وویل ای زما پلار جانه ستا دپاره هر څه ممکن دي. دا پیاله زما څخه لرې کړه خو زما رضا نه بلکې لکه څنګه چې ستا رضا وي. بیا عیسی بیرته شاګردانو ته راغی او ویې لیدل چې هغوی ویده دي. نو پطرس ته وویل ای شمونه ویده یې؟ آیا یو ساعت هم ویښ نه شوې پاتې کېدلی؟ بیداره اوسئ او دعا وکړئ چې د وسوسو سره مخامخ نه شئ. زړه غواړي خو بدن کمزوری دی. عیسی یو ځل بیا لاړ او هماغه دعا یې وکړه. کله چې هغه بیرته راغی نو هغوی بیا په خوب ویده ولیدل ځکه چې د هغوی سترګې له خوبه ډکې وې او په دې نه پوهېدل چې هغه ته څه ووایي. کله چې هغه د دریم ځل دپاره راغی نو هغوی ته وویل تاسو لا ویده یئ او آرام کوئ؟ بس دی هغه ساعت را رسېدلی دی چې د انسان زوی به ګناهکارانو ته په لاس ورکول کیږي. پاڅېږئ راځئ چې ځو. هغه څوک چې غواړي زما سره خیانت وکړي را رسېدلی دی. عیسی لا خبرې کولې چې سم د لاسه یهودا چې د هغو 12 شاګردانو څخه و د یوې ډلې خلکو سره چې تورې او کوتکونه ورسره وو را ورسېد. هغه د مشرانو کاهنانو د شریعت د عالمانو او قومي مشرانو لخوا رالیږل شوی و. هغه خاین هغوی ته یوه نښه ورکړې وه او ورته ویلي وو څوک چې زه ښکل کړم نو دا هماغه سړی دی. هغه ونیسئ او تر پوره څارنې لاندې بوځئ. کله چې یهودا را ورسېد نو سم د لاسه عیسی ته ورغی او ورته ویې ویل استاذه او هغه یې ښکل کړ. نو هغوی عیسی ته لاس ور واچو او هغه یې ونیو. بیا د هغو کسانو څخه چې هلته ولاړو یوې توره راوویستله او د لوی کاهن په نوکري ګزار وکړ او د هغه غوږ یې پرې کړ. بیا عیسی هغوی ته وویل آیا زه کوم داړمار یم چې د تورو او کوتکونو سره زما د نیولو دپاره راغلي یئ؟ زه هره ورځ ستاسو سره د خدای په کور کې وم او تعلیم به مې ورکاوه او تاسو زه ونه نیولم. خو د خدای کلام چې څه وایي هغه باید پوره شي. بیا ټولو شاګردانو هغه پرېښود او وتښتېدل. په دې وخت کې یو ځوان چې د کتان یوه ټوټه د ځان څخه تاوه کړې وه د عیسی پسې روان شو. هغوی هغه هم ونیوه خو هغه خپل کالي پرېښودل او لوڅ وتښتېده.